د نیوزیلند د کرایسټ چرچ په هیګلی پارک کې د مارچ پر 9 زرګونه کسان راټول شوي ول او د مارچ پر 15 د جمعې د لمانځه پر مهال وژل شوو 50 مسلمانانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کولې. پر دې مهال د جمعې د لمانځه لپاره اذان وسو او وروسته د سولې سندره وویل سول. یو مسلمان لمونځګزار پر دې مهال د یووالي خبره وکړه. نړۍ ته دا ښودل مهم دی چې موږ یووالی لرو او په نیوزیلند کې د کرکې لپاره هیڅ ځای نشته. موږ نړۍ ته ښایو چې موږ یو یو. په دې مراسمو کې د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آردرن هم ګډون کړی و. د هند تر انتظام لاندې کشمیر په بډګام سیمه کې د جمعې په ورځ پیوند شته کې 2 وسلوال وژل شوي او 4 هندي عسکر ژوبل شوي دي. دا وسلوال نښته تر هغه وروسته وسوه کله چې امنیتي ځواکونو په سوستو کلي کې د لټون عملیات کول. د استرالیا د سیډني یوه ژوبڼ ته د جمعې په ورځ د نایاب نسل 3 پړانګان وسپارل شول او نومونه یې اعلان شول. د سوماترن نسل دغه 2 ښځې او یو نر د جنوري پر 18 زیږېدلي ول.